السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن دوه تازه او د خوشحالۍ خبرونه. لومړی افغان 19 کلونو د بنگلادیش د 19 کلونو څخه 4 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه وګټله. دا بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي. دویم د نیپال په شلوريزه کرکټ لیګ کې رحمان الله ګوربز ډېره زبردست په زړه پورې لوبه وکړه. نوموړي 50 هم پوره کړله. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نیپال هیواد شلوريزه کرکټ لیګ چې نن پیل سو د رحمان الله ګوربز اړوند لوبډلې په لوی توپیر لوبه وګټله. رحمان الله ګوربز د خپل لوبډلې لپاره ډیر ښایسته او په زړه پورې بیټینګ وکړ. نوموړي په 14 بالونو باندې د څلوریزه او څلور غټ شپږیزو فارمټ نه 50 منډې جوړې کړلې او خپل لوبډلې لپاره لوبه وګټله. افغان 19 کلونو د بنگلادیش 19 کلونو پر وړاندې 4 ورځنۍ لوبه کې بریا خپله کړه. په دغه سیالۍ کې بنگلادیش 19 کلونو په لومړي وار توپوهنې سره 122 منډې وکړې. بنگلادیش ته افتخار حسین ایچ مولا 22 منډې وکړې. افغانستان ته بلال سمیع 15 او اظهار الله نوید 4 لوبغاړي وسوځول. افغان 19 کلونو په جواب کې د بلال سیدی د 114 منډو پر مټ 201 منډې وکړې. ترڅنګ کامران هوتک هم 15 منډې وکړې. بنگلادیش 19 کلونو په خپل دویمه پاڼۍ کې هم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې وکړلې. افغانستان ته یو ځل بیا بلال سمیع 3 او اظهار الله 4 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې ته یوازې 109 منډې هدف وټاکل سو، ځکه چې په لومړۍ پاڼۍ کې افغان 19 کلونو تر 119 منډې زیاتې کړې وې. افغان 19 کلونو د 109 منډو هدف په 43.2 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره ترلاسه کړ او په 3 وکټو یې دغه لوبه وګټله. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.